حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې پیغمبر علیه السلام باندې ګرانو اور بے انتها مینه یې وه ورسره چې یوه لوري ورته په نکاح سره ورکه بله لوري ورته په نکاح سره ورکه دا ولې حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ کې الله تعالی دغه مبارک دغه ښایسته اوصاف اچولي پیغمبر علیه السلام نن سبا بعضې خلک هغو په حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ باندې نعوذ بالله اعتراضات کوي حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ ته نعوذ بالله کنځلې کوي او دغه اعتراض کول او دغه کنځلې کول د حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ ته نه دي دا پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض کول دي دا پیغمبر علیه السلام انتخاب باندې ګوتې اوچتول دي ولې ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ دا د پیغمبر علیه السلام ولا زوم پیغمبر علیه السلام ورته خپله لور په نکاح باندې ورکړې وه نن سبا مو تاسو خپلو ځنونو ته وګورو زمو تاسو کله خپله کور لور چاته ورکوو چاته په نکاح سره ورکوو نو موږ د هغه ولا څومره تحقیق کوو چې دغه سړي ولا چال چلن څرنګه دی دغه سړي ولا گفتگو انداز څرنګه دی دغه سړي ولا کور کې مور او پلار سره رویه څرنګه دی دغه سړي نور طور طریقه څرنګه دی موږ دومره تحقیق د هغه ولا کوو هر یو سړی داسې یک سړی نشته چې هغه خپل دغه کې یو ناکاره سړي ته خپله خور لور ور رشته ورکړي او بیا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله لور چاته په نکاح سره ورکوي ولې هغه به تحقیق نه وي کړی یقینا هغه سړی به ډېر باکماله سړی وي چې چاته پیغمبر علیه السلام خپله لور په نکاح سره ورکوي او بیا یوه لور نه چې کله هغه لور حضرت رقیه رضی الله عنه وفات شوله بیا دویمه لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دی ورته په نکاح سره ورکه روایاتو کې راځي دا هم وفات شه قسمت ته منظوره وه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ځلې ناست دی او ژاړي ډېر سخت ژاړي پیغمبر علیه السلام را وغوښتل چې عثمان ته ولې ژاړې ته ولې خفه یې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته عرض وکړو ای د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم زه په دې باندې ژاړم چې ما تا سره رشته وه ته زما سخر وې زه د تا زوم وم او دغه رشته ختمه شوله زه دغه رشتې ته ژاړم نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ای عثمان ته خفه کېږه ما ته ژاړه ما ته ما باندې دومره ګران یې څخه چېرته ما څلوېښت لوڼې وې څلوېښت لوڼې نو یوې د بعد بله هغې د بعد بله چې هغه وفت کېدی هغې د بعد بله ما به پورا څلوېښت لوڼې تا ته په نکاح سره درکړې وې زه تا نه دومره خوشحاله یم دغه رشته تا وله ما سره بالکل نه ختم کېږي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره پیغمبر علیه السلام وله دغه مینه وه او دغه مینه ولې وه ځکه دغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره صرف دی وجې نه چې دا یو مالدار و دی سره مال او دولت و بیا به قطعا پیغمبر علیه السلام که چېرته دی مال ګټل د خپل مقصد ګرځولی وی مال جمع کول دی خپل مقصد ګرځولی وی نو پیغمبر علیه السلام به ورسره دومره مینه نه وه خو نه پیغمبر علیه السلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کې هغه اوصاف ولیدل او یو ځلې نه بار بار یې ولیدل چې دغه اوصاف دا ګایه خلکو کې دا جمع کېږي ګایه خلکو کې دغه اوصاف په یو ځای باندې جمع وي کني چا کې به یو وصف وي چا کې به بل وصف وي چا کې به بل وصف خو نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه سخاوت ته وګورئ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه خوف خدا وګورئ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کې پیغمبر علیه السلام د الله او د خپل مینا هغه ریښتونی مینا ولیدله او د خپل سنت اتباع او اطاعت ورکی ولیدل او د هغه حیا ولیدله چې حضرت عثمان رضی الله عنه کې کومه کامل درجه سره حیا موجوده وه اندرنګ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تقوا پرهیزګري دغه اوصاف پیغمبر علیه السلام هغه کې ولیدل او یو ځلې نه بار بار یې ولیدل نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره پیغمبر علیه السلام ډېره سخته مینه وه